محترم مخکینا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مبارک سیرت بیان شروع دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار عبدالله پر خبر ورسیدا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار عبدالله آغا الله رب العالمین بچ کړل اگر چې نکای عذر منلو او عذر پورا کولو د پاره تور راخسته وا په عبدالله باندې گزارم کړو خو دې بچاو ته الله لارې جوړولې ځکه ورستو الله یو ډیر عظیم نبی دیو ټول عالمینو د پاره رحمت را لېږل هغه ته لار الله جوړه چې الله دې چا په شابانه ودرېږي داغه بیا نقصان نکېږي یغه حفاظت بیا خامخا کېږي عبدالله الله بچ کړل عبدالله دغه سه لویدل غټېدل چې 25 کال استورسید دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ده 25 کال د چورسید عبدالمطلب وتوی چې بچی تا ته نکاح کوو واده دې ته کوو نوم دغه د قریش خاندان ده بنو زهراو په باندې مشهور ده او دام اصل کې په نسب کې په پنځم پوش باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاویږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله نیکه عبدالمطلب غور نیکه هاشم داغه نمخ کی نیکه عبد مناف بل نیکه قصی بیا کلاب په دې باندې د اغز نام د دوی خاندان بنو زهرا دا یو ځای کیږي او دا نبی صلی الله علیه وسلم یو زنانه و په بنو زهرا کې اهل سیر لګي چې داسې زنانه و چې اشرف الناس نسبا وخلقا وديانا په نسب کې ډېر اعلی دي ځکه قریشیان دي هم قریش دي اخلاق هم ډېر زیات خاسته وو مزیدار او اخلاق والا جینې و دیانتن ایمانداری کې هم ډېر زیاته لین دین داسې کردار کې ډېر اعلی و نو عبدالمطلب دغه وخت کې سردار و دا خپل بچی عبدالله د لاس نه ونیو چې راځه یو ځای کې ته واده کوو عربو کې دا واده کول دا ډیر زیات آسان کار و یو سړی ته بلاړ یاره زه د تا دا لور غواړم هغه به رضا شول به نکاح هم شوی و بیا به واده هم کېدل نو د نبي صلی الله علیه وسلم دا پلار عبدالله عبدالمطلب د لاس نه ونیو چې تا ته واده کوو روان کړل بنو زهراو ته آمینه په نوم باندې یو جینۍ ده د هغې پلار ته کېناستل یاره د تا د لور دا د ما زوی عبدالله ته غواړو چې دا سره واده کو نکاح یې وکړو آمینه بنت وهب بن زهره بن کلاب هغه وایي چې صحیح ده ځکه عبدالمطلب داسې مقام و چې ام په دینی طریقې باندې مشر و ام دنیاوی سردار و ډیر زیات قدرمن و د قریشو په نسبت باندې دغه نه چا لور دغه د بچی نه باندې کوي نکاح د نبی صلی الله علیه وسلم د پلار عبدالله او د مور بیبي آمینه په منځ کې ورشو ډیر لږ وخت تیر شو د دوی په منځ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار د عربو کسب هم دا تجارت و مخکې ما ذکر کړی سورۃ قریش کې رب العالمین په دوی باندې خپل احسان ذکر کوي لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف سفرونه به کول شام ته په اوړي کې تلل یمن ته په جمی کې تلل یمن ګرم نو دا سفرونه به کول عبدالله سامان د تجارت را واخستل چې شام ته زما تجارتی مال واخست هغه زینه چې واپس راستون شول مدینه کې د ماماګانو نو چې ماماګانو تراغله د رب تبدیر په باندې پورا شو د نبی صلی الله علیه وسلم پلار عبدالله هغه ځای کې مړ شو او ډېر زر ناڅاپي مړ شول
دې دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق بعض سیرت والوی چې نبی صلی الله علیه وسلم د دوه میاشتو بعض وی چې درو میاشتو خو صحیح خبره چې هغه علامه ابن کثیر رحمه الله ذکر کړی دا سیرت نبوی کې هغه فرمایي صحیح دا چې نبی صلی الله علیه وسلم دا وخت کې پیدا شوی نه و لا د مور په حمل باندې و چې الله رب العالمین د پلار وفات کړل او د الله رب العالمین ورونو ډیر کرته داسې قاعده دی الله رب العالمین دا چې الله خلقو ته د خپل قدرت ورخی چې دا انسان چې هغه د پلار د پیدا کېدو نه مخکې یتیم نو د پیدا شېدو نه مخکې د یتیم د پلار وفات او وروسته به باندې نور چې کوم سهاري دي هغه ټول خستل شي په نمبر نه والله خی چې دا به یو ورځ د ټول عالمینو د پاره قایل جوړوم مقتدا به جوړوم الله رب العالمین د خپل قدرتونو ډیر کړه راخ کړ نو نبی زم پلار هغه ځای کې وفات شو او مدینه کې هغه ځای کې خخم شول او دا عبد الله چې و دا ډیر اوچت اخلاقو خاوند و ډیر اوچت اخلاق زګه داغه په غم کې چې آمنه بی کوم اشعار ویل دي دعته المنایا دعوه فاجابها هغه په پسې د غم اشعار ویلو چې هغه سړی چې مرګ دعوت ورکړو ځان سره یو وړل ناغه به چې داس سړی چې فما ترکت فی الناس مثل ابن هاشمی د هاشم په اولاد کې داس سړی پاتې نه لکه څنګه عبد الله و ځکه اسیم یو خيار زنانه چې وی هغه ته د ټول دنیا نه محبوب د ټول دنیا نه غټ ښکار نو خپل خاوند وي تخکار نو دنا اهل سیر وی چې ډیر لک شانتي ترکا او مال پاتې شول یو پینځو خان دا د هغه میراث یو څو غړي بيزي او دا سه و وینځه هغه ته نه پاتې شول ډیر قیمتي وینځه زکه دا ډیره عظیمه په دیوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیږ باندې بیا هم ډیر لوی کړی دی بهر صورت دا په ترکی کې ام ایمن دا پاتې شوله د عبد الله دا وینځه پاتې شوله دا د امینه بی کور ته راغله هغه ته راغله او نبی صلی الله علیه وسلم خصمانه دا غي کوله بیا ورونو نبی صلی الله علیه وسلم شراتله نو دا یو ډیر لوی خبره به کوي غنه الله رب العالمین د دنه مخ کې څه نشانه راخکارا کړی وي نخې راکړی ته ارحاسات وي نخې وته وي ځکه دا خبره دومره غټه کوي چې ورستو بیا چاته خو څنګه خو موجود وي کنه یو سړی دا غټه خبره کوي او دا هغه په هیڅ اهمیت نه وي د خلکو دا خبره خلک معمولی ګڼي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې صدا سے نخ الله راخکارا کړلې چې هغه معلومه دي چې دنیا ته څه معمولی انسان نه در روان ډیر عظیم انسان را روان اگر چې نبی صلی الله علیه وسلم داسې نو چې بالکل اړو چاته پته نه و نه نبی صلی الله علیه وسلم داسې نبیو چې داغه د راتلون مخ کې داغه تذکرې په تورات کې موجود وي داغه تذکرې په انجیل کې موجود وي د يهودو په کتابونو داغه په ژبه باندې عام وي خدا چا چې نه منل دا خو ډیر سیاست او عناد وی کنه نو څه نخي الله نور امراخ کارا کړل یو نخا او بیان کورونو یو نخا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې الله دا راخ کارا کړه چې آمنه بی بی چې کله نبی صلی الله علیه وسلم د ما په حمل باندې شو نو نبی صلی الله علیه وسلم حمل داسې نو دا بوج د زنانو د پاره یو تکلیف ده دور دا نه لس میاشتې دا د زنانه د پاره ډېر تکلیف ده دور وي دا الله رب العالمین قرآن کې بیان کړی دی نو دا تکلیف ده دور وي بیا وفصاله فی عامین دوه کاله خو بیا تی ورکول بیا د تینه منې کول دا څومره یغه زنانه حال د لیدو قابل وي چې کله بچی د پیو نه منې کوي نبی صلی الله علیه وسلم یو نخ دا راخکاره شو
چې امینه بی بی وی چې کله نه دای ما په حمل ما ته دا پته لګیدنه چې ما په حمل باندې نه بوج نه تکلیف نه کړهو بالکل لکه زنانه وی چې عام زنانه ده دغه څه بس یو زنانه هغه نبی صلی الله علیه وسلم په حمل محسوسول ایس تکلیف نه محسوس کول دا د رسول الله سلام یو ارحاس یو نخوا چې دا معمولی انسان هغه نه ده. دویمه نخه داوه نبی صلی الله علیه وسلم ته یو کرت چاوي یا رسول الله صلی الله ته خپل حال بیان کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انی عبد الله اما حالت دادا چې زه د الله بنده یم لخاتم النبیین نبیان په ما باندې الله ختم کو آخری نبی آخری نبوت ختم لخاتم النبیین او کله نه خاتم النبیین یم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل و ان آدم علیه السلام لمنجدل فی تینته آدم علیه السلام یا په خاورو کې مغه سکه کړو خاورو نه پاک شوی نو اول الله کالبوت جوړ کړو همدغه سه خاورې وي چې زه د الله په نسبانه خاتم النبیین وما نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وسأنبئك بأول ذلك اولینی حال به ته بیان کوم چې اول څنګه وم دعوت ابي ابراهيم زد ابراهيم عليه السلام دعا یما نبی صلی فرمایي زد نبی ابراهيم عليه السلام دعا یم ابراهيم عليه السلام دغه دعا الله نه کړو ربنا وابعث فيهم رسولا منهم یا الله په دې مکی والا کې یو نبی اولګي رسول دا هغه دعا ده اورونو دام ځان سره ذهن کې کینو چې دا دعا څومره وخت بعد الله قبول کړو 2000 کال بعد الله دا دعا قبول کړ. ایمون دعاګانې داسې وي چې مونږ وی چې په سکند کې چې زه ماته د خپل دعا هغه نخې راښکاره شي نو الله به سمانه مشیره دعاګانې نه قبلي. ابله یو بل چارته یو حال بیان کړو یو مشر سره چې وایي چې مړه دعاګانې نشته دي ځکه مونږ ډېرې دعاګانې وکړې څه د کومه دعا مونږ ولیده ګوره ابراهیم علیه السلام دعا غوښته ده او څومره وخت بعد الله قبلوي 2000 کاله بعد دعا کې اثر شته ورونو دعا پر خودل ندی پکار دعوت ابي ابراهيم نبی هم فرمایي زه خپل پلار ابراهيم عليه السلام دعا یم چې هغه غوښته وازه الله راخار او دورم بشارت عيسى عليه السلام بي دویم د عيسى عليه السلام زیره یم زه مخکې جمعو کې د آیات مالستل الله فرمایي واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله مصدقا لما بين يدي من التوراة عيسى عليه السلام قوم ته دوی غټه خبرې کړې یو زه د الله رسول یم د تورات تصدیق کوم دویم و مبشرا برسول یاتي من بعد اسمه احمد ایمان بعد به یو رسول راځي چې دا غنوم به احمد وي او ان شاء الله نبی صلی الله علیه وسلم په نومونو کې براشي نبی صلی الله علیه وسلم په نومونو کې یو نوم احمد و محمدم دا احمدم دا نبی صلی الله علیه وسلم نو دی هغه زیره یما او دریم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ورؤيا امي التي رأت بل زد خپل مور خوب یما چې مور مې لیدلم وكذلك امهات النبيين ترينا دغه سي د انبیاء علیهم السلام میان دي چې وی هغه خوب ویني علی خوب الله کار د نبی صلی الله علیه وسلم د پیدائش مخکې آمینه بیبي وی چې ما خوب ولید چې مانا د پیدائش د ځان نه ورنا راوتله دغه رڼا په بره تلله اوچتې ده هغه فرمایي چې تر دې پورې چې ما د شام بنګلې مولیدلې په رڼا باندې نو دغه نبی هم فرمایي دا د ما په باره کې مور خوب لیدلی و هغه خوب هم الله رښتیا کړه هغه دعا هم الله رښتیا کړه او د عیسی علیه السلام هغه زیری هم الله رښتیا کړل دا ارحاسات او نښې وې بعضې نښې نور هم شته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدا کېدو نه مخکې انشاءالله د الله په توفیق سره مخکې بصیرت بیا په باندې